صاحب تاسو ته ټولو ملګرو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. جنرال صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو موضوع انتخاب کړی ده چې آیا دا جنگ یوازې د بندیانو د خلاصون لپاره ده، دا سوال چې دا ډېر مهم ده. نن په ګردیز کې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې د لویو لارو د عملیاتي قطارونو د ساتلو یا د نورو قطارونو د ساتلو چې کومه قطار د پیغې باندې برید وشو چې په برید کې لسګونه دغه سرتیري ووژل شول. دلته دا ډېر وخت داسې سوال کیږي چې کله هم داسې برید کیږي نو سوال کیږي طالبان د بندیانو د خلاصون لپاره خلک وژني، افغان سرتیري وژني او د حکومت سره دا جنگ د سرتیرو د خلاصون لپاره ده. دا سوال مهم و. دغه سوال به په دې لایف کې کوشش وکړو چې ځواب یې کړو او د خلکو په دې باندې سر خلاص شي چې دا جنگ د څه لپاره ده. دا د بندیانو د خلاصون موضوع چې بندیان خلاص کا نه خلاصوم، سره کرخه ده، زیړه ده، سپینه ده، توره ده، دا مسایل خو دا څو میاشتې کېږي، دا 4 میاشتې کېږي، 5 میاشتې چې دغه خبرې روانې دي او دا جنگ 4-5 میاشتې نه ده شروع شوی. د دې جنگ ډېر وخت ووتو. دا جنگ سږ کال شلم کال ته داخلېږي چې دغه ملت وسله په اوږه ایښې ده او د اشغال د ملګرو په مقابل کې جهاد اعلان کړی ده او قربانۍ ورکوي. د دې جنگ تر ټولو لومړنۍ قرباني او تر ټولو زیات قربانۍ ورکوونکې په خپله دا ملت او طالب ده. هغه څوک چې د کافر او د کافرو د ملګرو په مقابل کې جهاد کوي تر ټولو لوی قربانۍ ورکوونکی هماغه ده. دلته که دولت ته تلفات اوړي یا که امریکایانو ته تلفات اوړي نو هغه تلفاتو ته چې هغه مجاهدینو ته اوړي هغه ډېر کم دي. مجاهدینو ته ډېر زیات تلفات پخوا اوښتي دي او دا تیر 19 او 20 کلونه دا د امریکایانو او د امریکایانو ملګرو د دې ملت په وژلو، د دوی په نیولو، تړلو، بندیانولو باندې تیر کړو. زما په فکر په افغانستان کې په سلو کې 50% خلک، 50% ولس دا دوی په زندانونو نه ایستلو. د طالب په نوم، د ملا په نوم، د مجاهد په نوم، د القاعدې په نوم، د تروریست په نوم، د پنجابي په نوم، په دغه یو بل نوم نه دوی په د ملت کې به داسې ډېر کم خلک پاتې وي چې هغې به د باګرام او د پلچرخي زندان نه وي لیدلی. په دې ملت کې به ډېر کم خلک داسې پاتې وي چې هغې به ولایت کې د ملي امنیت زندان او یا د دغې CIA د روزل شوو ملیشو کوم بل زندان نه وي لیدلی. داسې به ډېر کم خلک پاتې وي. د دې خلکو هر څومره زور چې ووهلو، هر څومره کوششونه چې وکول، خو په دې ونه توانېدل چې دغه ملت مات کی او په دې ملت د لویدیځ څخه راوړل شوې مفکوره ومني. اوس سوال دا ده چې طالبان ولې د 320 یا د 300 بندیانو یا د 400 بندیانو د خلاصون لپاره جنگ کوي؟ یعنی دا دومره خلک د 300 بندیانو لپاره وژل کیږي. څو ورځې مخکې تاسو ته یاد وي په لوګر کې یوه مشاعره وشوه. لوګر په څرخ کې مشاعره وشوه. په مشاعره کې یو سړی د هغه په مشاعره کې دا خبره کوي، طالبانو ته توصیې کوي چې طالبانو تاسو ته زه یو څو ترخې خبرې کوم، توصیې نصیحتونه درته کوم. یوه خبره یې دا ده چې تاسې د 320 کسانو یا د 400 کسانو دپاره ډېر زیات خلک ووژل او تاسې به لیدلي په سیاسي بحثونو کې هم ځینې ناخبره سرناخلاصي یا لوی لاس دغه خبرو کوونکي او روزل شوي خلک دا خبرې کوي چې طالبان جګړه د بندیانو د خلاصون لپاره کوي. دا خلک غواړي چې دا ملت اغفال کی، ملت تخدیر کی، ملت نشه کی، خلک نشه کی، خلک په داسې یو حالت کې واقع کی چې د خلکو نه واقعیتونه ورخ کی. دوی خلکو ته داسې ذهنیت ورکوي چې دا جنگ 4 میاشتې کېږي شروع شوی ده. پخوا دلته دا وطن ګلې ګلزار و، یو شی هم نه و. دا جنگ هغه وخت شروع شو چې کله طالبانو ته موږ بندیان نه ورخلاصول، دوی جنگ شروع کړو. دا جنگ دا 4 میاشتې نه ده شروع شوی. دا جنگ 19 کاله کېږي چې شروع شوی ده او جنگ د بندیانو د خلاصون دپاره شروع شوی هم نه ده او د بندیانو په خلاصون دا جنگ پای ته هم نه رسیږي. دا خلک باید دا خبره واوري، په یو غوږ یې واوري، په دې بل غوږ کې کلکه ونیسي. دا جنگ د بندیانو د خلاصون دپاره نه پیل شوی او نه د بندیانو په خلاصون دا جنگ ختمیږي. دا څومره زندانیان چې د دوی سره په زندانونو کې دي، دا ټول که دوی خوشي کړي، یو بندي هم پاتې نشي، بیا هم دا جنگ نه ختمیږي. دا جنگ د بندیانو د خلاصون دپاره نه ده،
بندي خو ته د جنگ له عمله نیولای ده، بندي خو ته د جنگ له عمله نیولای ده. دا جنگ د څه دپاره؟ دا جنگ د سور انګریز په مقابل کې ده. سور انګریز دلته راغی، دا خاوره اعلان دې کړه. سور انګریز دلته راغی، دلته یو نسل وروزلو، د دیموکراسۍ نسل، لغړ نسل، د فحاشۍ نسل، بې بندوباره کنزلمار نسل، داسې نسل چې د هغوی زړونه په خوله کې دي، د مسلمان ژبه په زړه کې وي، خو د دغې بې بندوباره نسل زړونه په خوله کې دي، زړونه په ژبه کې دي. هره خبره چې کوي هغه یې کنزل ده، هره خبره چې کوي هغه سپکې سپورې دي، هره خبره چې کوي هغه یې بې منطقه ده، بې استدلاله ده. دا په دې خاطر دا نسل موږ ته په دې خاطر وروزل شو چې د امریکایانو د وتلو نه وروسته، د انګریز د وتلو نه وروسته به دغه نسل چې دوی موږ ته روزلی ده، دا به د انګریزانو ښه بدیل وي. تاسې نړۍ کې هغه هیوادونه چې انګریزانو مستعمره کړي دي، تاسو د هغوی تاریخچه وګورئ. هغه هیوادونو کې انګریزانو چې کوم نسل روزلی ده، د انګریزانو د وتلو نه وروسته هغه نسل هغه څه په ډېره ښه طریقه سره انجاموي کوم چې انګریزانو کول، بلکې د انګریزانو نه هم سخت زړي دي، د انګریزانو نه هم د ملت سخت دشمنان دي. تاسې په ټولو اسلامي هیوادونو کې نظر واچوئ، کوم هیوادونه چې د انګریز د سلطې نه آزاد شوي دي، افریقایي هیوادونه وګورئ، همدا د مرکزي اسیا هیوادونه وګورئ، خلیجي هیوادونه وګورئ، د موږ تاسې ګاونډیان وګورئ، پاکستان وګورئ، تاجکستان، ازبکستان وګورئ، دغه هیوادونه وګورئ. دلته چې انګریزانو کوم نسل روزلی ده، هغه نسل د انګریزانو نه ډیر د اسلام دشمنان دي، هغه نسل د انګریزانو نه ډیر د ملت دشمنان دي، هغه نسل د انګریزانو نه ډیر دیموکراسۍ او لویدیځو ارزښتونو ته وفادار دي. د انګریز کار دا ده، هغوی خواري په همدې کړې ده، په همدې خواري کوي. افغانستان ته تاسې راشئ، په افغانستان کې چې کله هم د انګریزانو او د انګریزانو د ملګرو، کله چې هم انګریزانو موږ ته دا نسل وروزلو او د بیچارهګانو د خوارجو کلمه هم زده کړې ده، دا خوارجو کلمه هم زده کړې ده، حیران شي ورته. انګریزانو د هغه وخت نه وروسته چې کله دا د عملیاتو کار د واشنګټن او د نیویارک د امنیت ساتنې کار یې دغه خپلو ملیشو ته سپارلی ده، او دغه ملیشې او د دې ملیشو مشران هم په ډېر افتخار په نړیوالو کنفرانسونو، په کورنیو غونډو کې همدا خبره په افتخار کوي چې تاسې د نړۍ د امنیت په لومړۍ کرښه کې یئ. ستاسې له برکته نیویارک او واشنګټن خوندي دي، ستاسې له برکته په نیویارک کې چاودنې نه دي شوي، ستاسې له برکته په واشنګټن کې چاودنې نه دي شوي. دغه نسل چې انګریزانو موږ ته وروزلو، دا د انګریزانو نه ډېر سخت زړی ده. تاسې ولیدل په تېر وخت کې به چې کله انګریزانو بې ګناه خلک ووژل، بې ګناه مسلمانان افغانان به یې ووژل، اقلا یوه بخښنه خو به یې وغوښته، یو پلاوی خو به ځای ته ولېږل شو. په تېرو 5 کلونو کې تاسې وینئ چې د CIA دغه نسل، د CIA دغه روزل شوي ملیشې، دا چې کله په یو ځای کې د افغانانو کورونه بمباروي، خلک وژني، ښځې ماشومان په شهادت رسوي، په ډېره سپین سترګۍ بیا هغې ته د طالب نوم هم ورکوي او تر آخره پورې بخښنه هم نه غواړي. تاسې تر په دې تېرو 5 کلونو کې د دفاع وزارت، د کابل ادارې د دفاع وزارت 2 موارد داسې نشي پیدا کولی، 3 موارد داسې نشي پیدا کولی چې په هغې کې د دوی په یو ځای کې عملیات کړي وي، ښځې او ماشومان د په شهادت رسولي وي، بیا د هغه دوی منلي وي چې موږ دلته بې ګناه خلک ووژلل. په تېرو 5 کلونو کې دا نشي ثابتولی، او حال دا چې په تېرو 5 کلونو کې د ملکي خلکو د وژنې ګراف او فیصدي تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې ده، او تر ټولو زیاته وژنه همدې د CIA ملیشو کړې ده. انګریز بخښنه غواړي، انګریز وایي چې دلته عام خلک ووژل شول، انګریزانو به چې کوم ځای کې عام خلک ووژل، بې ګناه افغانان به یې وژل، اقلا یوه بخښنه خو به یې وغوښته. دا د CIA ملیشې زه د خلکو ته په چیلنج وایم، د کابل ادارې دفاع وزارت 3 موارد داسې په تېرو 5 کلونو کې څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دوی ولس بمبار کړی ده، خلک وژل شوي دي او دوی هغه منلي دي چې رښتیا موږ بې ګناه خلک ووژل، یا موږ بخښنه غواړو یا د موږ نه غلطي وشوه. ولې؟ ځکه دوی موږ ته داسې نسل وروزلو چې هغه د دوی نه سخت وحشي ده، د دوی نه سخت لغړ ده،
د دوی نه سخت دیموکراسۍ ته وفادار ده، د دوی نه سخت لویدیځو ارزښتونو ته وفادار ده. مهمه مسله دا ده، مهمه خبره دا ده چې دا جنگ د بندیانو د خلاصون لپاره نه ده، نه د بندیانو په خلاصون دا جنگ درېږي. دا جنگ د انګریز او د انګریز د نسل په مقابل کې ده. دا ملت انګریزای نسل نه غواړي، نه غواړي چې د انګریز نسل د په دوی واکمن وي، نه غواړي چې دا لغړ نسل د په دوی واکمن وي، نه غواړي چې دا ټامیان او فلبرایټان د دوی واکمنان پاتې شي. دا ملت دا نه غواړي. موږ ته امریکایي او الحمدلله محب فرق نه لري، موږ ته سکاټ میلر او غنی فرق نه لري، موږ ته دا نور ټامیان او سکاټ میلر او د انګریزان خلیلزاد دا موږ ته فرق نه لري. د ټول یو مشترک ګډ هدف او ټول د یو هدف لپاره کار کوي، ټول د یو هدف لپاره لګیا دي. دا په دې خاطر لګیا دي چې دا ملت ایل کړی شي، دا د ملت ارزښتونه تر خپل لاندې شي. نو دا یو خبره دا خلک باید په پام کې ونیسي او وایوري چې دا جنگ د بندیانو د خلاصون لپاره نه ده، جنگ د اسلامي نظام د اقامې لپاره ده. بین الافغاني مذاکرات به هم پیل شي، بندیان به هم خلاص کې. دا د سولې د پروسې په مقابل کې سټیپونه دي، د سولې پروسې ته د تګ لپاره سټیپونه دي. بندیان به خلاصوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به راځي. بین الافغاني مذاکراتو چې زه تاسو سره کېناستم بیا لازم نه ده چې څنګه تاسو سره د خبرو ته کېناستم نو فورا به زه تاسو سره وربند کوم، چې څنګه زه تاسو سره خبرو ته کېناستم بس نو فورا به زما سره وربند کېږي. نه، امریکایانو سره موږ 18 میاشتې مذاکرات کړي دي. په 18 میاشتو کې هر ډول فشار دوی وارد کړو، بمبارونه یې وکول، موربمونه یې استعمال کړل، سخت وحشتونه یې وکول، او یوازینۍ غوښتنه دا وه چې وربند راسره وکوئ. وربند موږ نه ده کړی امریکایانو سره. د کابل ادارې ته مو یادوو چې په بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره وربند نشي کېدلی، او نه طالب دې ته تیار دی چې بین الافغاني مذاکراتو په پیل سره تاسو سره وربند وکړي یا د بندیانو په خلاصون تاسو سره وربند وکوي. نه، ته به غوښتنې ومنې څنګه چې انګریزانو غوښتنې ومنلې وربند ورسره وشو، همداسې که ته غوښتنې ومنې تاسو سره وربند کېږي، که غوښتنې ونه منې تاسو سره وربند نه کېږي. موږ سره بله وسله په لاس کې نشته، موږ د هیواد خرڅولو وسله په لاس کې نه لرو چې هیواد په چا خرڅ کړو. موږ د قضایي مسؤلیت کار هم نشو کولی چې خپل هیواد کې خارجیانو ته قضایي مسؤلیت ورکړو. موږ د شپنیو چاپو قرارداد هم نشو کولی د چا سره. موږ بل ډول په دې خاوره په ناموس هم لابیګیري نشو کولی. موږ د سی آی ای د مزدورانو په څیر په ښځو هم معامله نشو کولی لکه دوی چې په ښځو معاملې شروع کړې. تاسې ولیدل چې دا ډېر وخت راهیسې د کابل ادارې دا نوی تکتیک په کار اچولی ده، په ښځو یې معامله شروع کړې ده. د ولایتونو دپاره یې معاونانې ښځې ټاکي، کارونه ښځو ته سپارل کېږي. دا په دې خاطر دا سړی غواړي چې ادبي معاف د دې شي نه استفاده وکوي، نړیوالو ته په دې دوکه ورکړي. موږ سره دا اپشنونه په لاس کې نشته. موږ یوازینی یوه وسیله چې په لاس کې لرو هغه مقدس جهاد ده، پاک سپېڅلی جهاد ده، او د شهیدانو ارمانونو ته رسیدګي یوازې په پاک او سپېڅلي جهاد کېدلی شي. هغه وخت به دا جهاد پای ته رسیږي کله چې دوی د موږ غوښتنې ومنلې، د موږ د شهیدانو ارمانونو ته یې غاړه کېښوده. څو پورې چې دوی د موږ د شهیدانو غوښتنو ارمانونو ته غاړه ایښې نه وي، داسې بریدونه په دوی دوام لري لکه نن چې په ګردیز کې وشو. موږ د کابل ادارې سره نه کوم وربند لرو، موږ د سولې تړون ته ژمن یو. اسلامي امارت مجاهدین د سولې تړون ته ژمن دي. کوم تړون چې د امریکایانو سره په قطر کې لاسلیک شوی ده، په هغه تړون کې د کابل اداره مطلق یاده شوې هم نه ده، او نه د اړخ په توګه بلل شوې ده، او نه د دوی سره وربند شوی ده، نه د دوی سره کوم نه د اداره په رسمیت پیژندل شوې ده، او نه د تړون برخه ده، او نه موږ بندیان د دوی نه غواړو. دا خبره هم په یاد ولرئ. ځینې خلک بیا اعتراض کوي چې بیا ولې بندیان ترې غواړئ. نه یې ترې غواړو. دا شپږ میاشتې موږ چیغې ورته وهو چې زه ستا نه بندیان نه غواړم، نه ته واک او صلاحیت د خلاصولو لري. په مکرر ډول موږ ویلي دي، بیا هم ورته وایو چې بندیان زما د بندیانو پیردار یې، ته زما بندیانو ساتونکی یې، ډوډۍ ورکوونکی یې. نه بندي د خلاصولو واک لري او نه یې د نیولو واک لري. نه تا نیولې دي نه یې ته خلاصولی شي. دا به انګریزان نیولې دي، انګریزان به یې خلاصوي، او نه تاسو په رسمیت پېژنم.